په مهترلام ښار کې د سبان د 6 میلیون افغانیو په ارزښت یو عصري او مجهز مسلخ د جوړېدو د بنسټ ډبره کېښودل شوه. په همدې موخه نن د شنبې په ورځ د ثور په 21 له غرمې وړاندې د لغمان والي ښاغلي محمد آصف ننګ په لاسونو دغه چارې رسما پیل شوې. په دغه مراسمو کې د ولایتي شورا رئیس عتیق الله عبدالرحیمزي، د ولایت مقام د دفتر رئیس فرید احمد مارزک، مهترلام ښاروال انجینر نجیب الله لکوزي، د اقتصاد رئیس شفیق الله احساس، د عامه روغتیا رئیس عبدالمعروف جلیلی او یو شمېر نورو ګډون کړی و. د مهترلام ښاروال نجیب الله لکوزي د معلوماتو له مخې چې د ولایتي ادارې په امر او د ښاروالۍ د بودیجې څخه په 15 جریبه ځمکه کې د 6,99,910 افغانیو په ارزښت د یو مجهز او عصري مسلخ د جوړېدو چارې پیل کړې. نوموړې پروژه یو معیاري مسلخ ده چې په دې کې د مسلخ احاطه ده، د ذبح ځای ده، د مالونو د بندولو ځای ده او هغه کوم وسایل چې نن سبا ورڅخه په استفاده کېږي په معیاري شکل هغه ټول په نظر کې نیول شوي دي. په 15 جریبه ځمکه کې آبادېږي. د یادولو وړ ده چې جناب والي صاحب د دې پروژې دوم فیز هم موجود لري چې په راتلونکي کې موږ کولی شو دې ته نور انکشاف ورکړو، هغه بیا نظر په ضرورت په هغه وخت کې ورته انکشاف ورکوو. دې قیمت مجموعاً 6 میلیونه او 9,910 افغانۍ د دې قیمت ده او په 6 میاشتو کې به ګټې اخیستنې ته سپارل کېږي. نوموړی وایي یاد مسلخ به د سیمې په کچه یو مجهز مسلخ وي چې د حلالې د څارویو د ساتنې او نور اړین ځایونه به ولري. په ورته مهال د لغمان والي ښاغلي محمد آصف ننګ د مهترلام ښاروالۍ له مسؤلینو مننه وکړه چې ولسونو ته د اسانتیاو او خپلو چارو ته د ځیرتیا په موخه هڅې کوي. هغه ویل د دغه مسلخ په جوړېدو سره به د ټولو غیر معیاري حلالولو مخه ونیول شي او ترڅنګ به یې بازار ته کیفیت لرونکې غوښه وړاندې شي.